سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر خو د دا تاریخي بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوله چې د 2024 شل اوريز نړیوال جام سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. د سیمي فاینل مبارکي هم ټولو افغانانو ته ورکوم. واقعا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نن لوبه کې ډیره زبردست په زړه پورې بهترینه لوبه وکړه. د هیڅ چا زړه ته نه لوېدله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړي. خو دا د افغانانو دعاګانې دي، د افغان لوبغاړو محنت دی چې د افغانستان لوبډله یې سیمي فاینل ته ورسوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه شل اوريز نړیوال جام کې ډیرو غټو لوبډلې ته ماته ورکړې، لکه نیوزیلینډ، استرالیا، بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړلې. افغانستان تر اوسه په شل اوريز نړیوال جامونو کې دغه لوبډلې ته ماتې نه ورکړې چې دغه درې سره لوبډلې په دغه نړیوال جام کې په ګونډو کړلې. د افغانستان کرکټ ملي اتلان تر اوسه د شل اوريز نړیوال جام سیمي فاینل ته نه وتلي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سیمي فاینل ته ځي. دا د ټولو افغانانو د افغان لوبغاړو لپاره د فخر خبره ده چې افغان لوبډله په داسې لنډ وخت کې داسې ښې لوبې کوي او چې په نړیوال جام کې تر سیمي فاینل پورې رسیږي. افغان لوبډلې نن په سوپر 8 کې د بنگلادیش پر وړاندې ډیره زبردست بهترینه لوبه تر سره کړله چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر راشد خان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پریکړه وکړله. په ټاکل شوي شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړ کړې چې د بنگلادیش لوبډلې ته د 114 منډو هدف کېښوی. په دغه لوبه کې بیا د افغانستان لوبډلې ډیره کمزورې توپونه وکړله. یوازې رحمان الله ګربز چې 43 منډې جوړ کړې، راشد خان بیا چټکې 19 منډې جوړې کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډیرې منډې جوړ کړي. سر په سر خپل وکټ د لاسه ورکړل چې د بنگلادیش لوبډلې ته 115 منډې هدف کېښوی. د 114 منډو هدف په تعقیب کې د بنگلادیش لوبډلې ډیر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی. د بنگلادیش لوبډلې دا غوښتله چې دغه هدف په 12 اورونو کې پوره کړي چې سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. خو افغان لوبغاړو بیا د بنگلادیش لوبډلې پر وړاندې ډیره زبردست په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې نوینو لک څلور لوبغاړي وسوځول، داسې راشد خان هم څلور لوبغاړي وسوځول. ګلبدین نایب، فضل حق فاروقي بیا د سیالي لوبډلې یو لوبغاړي وسوځوي. افغان اتلان به د شل اوريز نړیوال جام سیمي فاینل لوبه کې د ساوث افریقا لوبډلې سره مخ شي چې دغه لوبه د روانې جون میاشتې پر 28مه نیټه تر سره کیږي چې دغه لوبه هم د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې پیلیږي. بیا هم د ټولو افغانانو ته مبارک. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوله چې سیمي فاینل ته لاره پیدا کړله. دا د ټولو افغانانو لپاره ډیره غټه خبره ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن په سیمي فاینل کې ویني. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.